مالیه وزارت اجرایي ریاست ته نور یوه افغانۍ هم نه ورکوو. د افغانستان د مالیې وزارت په یو پریکړه کې ویلي چې له دې وروسته به د اجرایي ریاست ته یوه افغانۍ هم ورنه کړي او د اجرایي ریاست ته چې به کومه بودیجه ځانګړې کېده هغه یې لغوه کړې ده. پرون د ولسمشر غني له لورې په یو خپور شوي فرمان کې اجرایي ریاست لغوه اعلان شو او همداراز ټولو ادارو ته هم دا ښوونه شوې وه چې د اجرایي ریاست له لورې هیڅ مکتوب ونه مني او د مالیې وزارت هم دا پرېکړه د دغه فرمان تر خپرېدو وروسته کړې ده. صحیحون ویبپاڼې د یو سرچینې په حواله لیکلي چې مالیې وزارت د اجرایي ریاست بودیجه لغوه کړې ده او نور به اجرایي ریاست ته یوه افغانۍ هم ورنه کړي. خو بل لوري ته پرون ځان بللی ولسمشر عبدالله هم یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې یې ویلي وه چې له نن وروسته پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ولسمشر نه دی ځکه چې د ملي یووالي حکومت پای ته رسېدلی دی. هغه همداراز لیکلي وه چې د اجرایي ریاست کارکوونکي د خپل کار ته د نور کله په څېر ادامه ورکړي او هغه به د یو فرمان له لارې نوي اجرایي رئیس ژر اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عبدالله دویم مرستیال سعادتي سپیدار ماڼۍ ته هم نه و پرېښودل شوی او ځینو سرچینو ویلي وه چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح غواړي په سپیدار ماڼۍ کې خپل دفتر جوړ کړي. د سرچینو په وینا چې امرالله صالح ولسمشر غني ته ویلي وه چې هغه پوهېږي چې د عبدالله او د هغه ډله په څه ډول له سپیدار ماڼۍ څخه وباسي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي حتما یې راسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې.